دا چې سره وینه بهیږي او توده وینه بهیږي لر او بر مې په وطن کې پښتنه وینه بهیږي پېښور په وینو سور شو او تازه وینه بهیږي ګرانه بس کابل ته مزه نور راځه وینه بهیږي د ډېره ناز او د کبره راکږه شوه په ملا لکه رسا چې د ډنډر سره ګلاب کوږ شي د ډېره ناز او د کبره راکږه شوه په ملا لکه رسا چې د ډنډر سره ګلاب کوږ شي واده دې کړی؟ نه واده مې نه دی کړی. واده دې نه کړی؟ دا شعرونه ټول وکړه بیا به ووایه. در مبارک شه وروره ستا په غم یې واړولې یقین کوم سر له سبا په غم یې واړولې تر اوسه تش لاس به راتلې سیاست دې هم کولو نور به راوړې کور ته سودا په غم یې په غم یې واړولې یو څو شپې ورځې خو به ناوې وي او ښځه دې وي یو څو شپې ورځې خو به ناوې وي او ښځه دې وي بیا به شي رئیس الوزرا په غم یې واړولې ډېر ښکلی ډېر ښکلی یار د صفت محتاج نه دی په ګلابونو او عطر چا شیندلی دي نه یاري د لرې او زه مزاکه د ګاونډۍ مثال د خوره په شانتې وینا. السلام علیکم ورحمت الله. من خو نن ورغلی وو هغه ته حصارک ته او هلته مو یو چاته دوکان ور جوړ که هغه مو ور وسپاره نو هغې خوا نه چې راتلو زموږ یو دوست دی صلاح الدین او ماشاءالله چې کم استعداد الله ورکړی دی. یو خبره به دا وکړم چې دوه درې ورونه دي ماشاءالله ټول د مخې اشعار وایي حافظان دي لکه د کمالونو څخه ډک خلدي او دی نه وځي چې پلار یې د شعر سخت خلاف دی نه خو هر چا خپل شوق و ذوق که نه نو چې کوم استعداد او کوم اواز هغه کوم الفاظ دی ته الله ورکړي دي نو ډېر کمو خلکو کې به راځي یو څو شعرونه وایي. زه خپله د شعرونو شوقي یم چې واورم خو خپله باور مو وشه چې دوه بیته مې ذهن ته نه راځي او نه مې په یاد پاتې کېږي ښه نو روان یو په دې ګاډي کې یو څو شعرونه به ترې واورو یو څو نه بلکې ډېر به ترې واورو او موبایل به ورته ورکړمه. صلاح الدینه دا واخله او ته بسم الله کړه داسې شوخ یم پکې وایه او پسې راتې نرم یم پکې وایه بګتۍ یم پکې وایه ټپې پکې یو شعر دی سرجي وایي چې ماسخوتن مې د ماسخوتن مې د پرې انډیوالانو یو څو ستوري مې د شپې انډیوالانو او خلک وایي د لویانو ناسته ښه وي غر او سیند مې په همدې انډیوالانو. اول خو سلامونه ټولو ملګرو دوستانو ته او تا ته دې سلامونه سرجي شعرونه خو ډېر دي خو اول مخکې تا ته د بغزاده دانش یو نظم ډالۍ کومه هغه وایي چې ته خبرې په ما ګرانه تا نظر شمه جانانه ته خبرې په ما ګرانه تا نظر شمه جانانه هغه بله ورځ چې دواړه ناستو موږ د سیند په غاړه تا ویل هغه سړی ښه دی ما ویل دغه سړی ښه دی تا ویل هغه سړی حق دی ما ویل دغه سړی حق دی تا ویل هغه سړی پوهېږي ما ویل دغه سړی پوهېږي تا ویل ته په څه پوهېږي ما ویل ته په څه پوهېږي تا ویل ته ډېر بېوقوف یې ما ویل ته ډېر بېوقوف یې بس په دې خبره وران شو ما او تا مشتو ګریوان شو تا زه په کاڼي ویشتم ما ته په کاڼي ویشتې ته په خپله مخه لاړې زه په خپله مخه لاړم ته خبرې په ما ګرانه تا نظر شمه جانانه هغه کاڼو جوړه وکړه هغه کاڼي سره یو شو زه چې دواړه جوړه وکړو زه چې دواړه سره یو شو او یو ډېر خطرناکه شاعر دی بغزاده دانش او بغزاده دانش زه خاص مینهوال یم د هغه شعرونه مې ډېر ژر ته ښکته کېږي. تراب صاحب څنګه دی؟ تراب صاحب ښه شاعر دی او ډېر زبردسته شاعر دی هغوی منلی دی خو خبره داسې ده چې زما یې شعرونه نه یادېږي یو شعر یې راته یاد دی غزل دی خو غزل چې دی هغې کې مبالغه ډېره زیاته شوې ده نو مبالغه غزل چې ورته وایي که نه هغه غزل دی وایي چې د ډېره ناز او د کبره راکږه شوه په ملا لکه رسا چې د ډنډر سره ګلاب کوږ شي د ډېره ناز او د کبره راکږه شوه په ملا لکه رسا چې د ډنډر سره ګلاب کوږ شي او د مخ ټاکونه یې د زلفو تار د مخ ټاکونه یې داسې کوږ تاو لکه زموږ د کلي خوا کې چې سیلاب کوږ شي سور لکه ایدار خالي د وریځو منځ کې داسې پروت و لکه ماهي چې په اوبو کې د دریاب کوږ شي او خدای خبر ولې مې په نوم اخیستو داسې کېږي لکه چې نوم د پښتون واخلمه پنجاب کوږ شي خدای خبر ولې مې په نوم اخیستو داسې کېږي لکه چې نوم د پښتون واخلمه پنجاب کوږ شي او خدای خبر ولې هلته ناسته ده چې ما ته ګوري
چې زه ورګورم تندي کې محراب کوک شي واه او ډېر هغه د ناز او د کبره راکږه د پملا او لکه په سټیج چې د غزل سره تراب کوک شي او دا د تراب صاحب شعر دی. زما ډېر خوښېږي خو شعرونه یې ډېر زیات سخت دي، زه یې نشم یادولی. واده والا دي چې ووایو واده والا دې کوم شعر هم ډېر ښایسته ویلی، هغه ووایه هغه واده کې دې هم ویلی. هغه زموږ زبیر مومن زما ورور د هغه د اوښې واده و، هغه کې مې هم ویلی، بل خپل ورونو واده کې مې هم ویلی و. نو هغه وایي چې در مبارک شه وروره ستا په غم یې واړولي، یقین کوم سر له سبا په غم یې واړولي. مهرباني. واده دې کړی؟ نه واده مې نه دی کړی. واده دې نه کړی، دا شعرونه ټول وکړه بیا به یې ووایه. در مبارک شه وروره ستا په غم یې واړولي، یقین کوم سر له سبا په غم یې واړولي. تر اوسه تش لاس به راتلې سیاست ته هم کولو، نور به راوړې کور ته سودا په غم یې په غم یې واړولي. یو څو شپې ورځې خو بناوي وي او ښځه دې وي، یو څو شپې ورځې خو بناوي وي او ښځه دې وي، بیا به شي رئیس الوزرا په غم یې واړولې. ډېر ښکلی ډېر ښکلی. یو څو شپې ورځې خو بناوي وي او ښځه دې وي، بیا به شي رئیس الوزرا په غم یې واړولې. او خپې به دې سستې سستې کېږي او په لاره به ځي، خپې به دې سستې سستې کېږي او په لاره به ځي، نور د طاقت په خورې دوا په غم یې واړولې. دا د حکیار صاحب شعرونه دي، وایي دا د حکیار دا څو بیتونه او ټس پس بیتونه، دا د حکیار دا څو بیتونه او ټس پس بیتونه، در مبارک شه وروره ستا په غم یې واړولې. ډېر ښکلی. دا شعرونه دي. دغه شینواري صاحب ستا یو شعر د بغزاده دانش خوښېږي، یو نظم دی، هغه درته وایم. نو خو تا وایې زه به درته یو بیت وایم، دا چې موږ په لاره کې م روان یو، وایي د یو مایوسه او ما زړه په اسره روان یم، د یو مایوسه او ما زړه په اسره روان یم، خو بیا هم د وطن غمه در سره روان یم. نو دا دې تا د ډالۍ او تا ورو موږ داسې نه چې بیا ګیله وکړې چې ما ته چا کوم بیت ډالۍ نه دا بس تاسو خواهش زه به یې پوره کوم. نو هغه نظم دی د بغزاده دانش دی، هغه زه دې ته ډالۍ کوم، خو د هغه شعر نه مخکې چې دی سرجي تا ته یو څو بیتونه ډالۍ کوم چې لکه د لمر لکه سپوږمۍ لکه د ګل ښکلی، لکه د لمر لکه سپوږمۍ لکه د ګل ښکلی، ته پېښور ته کندهار ته مې کابل ښکلی. او دا بیت یې پکې خصوصا همدا تا ته ډالۍ چې هغه د برکلي په دنګ چنار چې ستا نامه وه، پرون هغې پسې چا شاته دا لیکل ښکلی، او په تا چې کومه تبصره وه نو دانشه دا وه، چا ویلې ټیک مې د وربلې ته چارګل ښکلی. نو زه به درته هغه نظم اوس ویم چې ای قسم مې دې په خدای وي نن دې اخلم بس قیمت دې راته وایه، ای قسم مې دې په خدای وي نن دې اخلم بس قیمت دې راته وایه. که دولت وي که منت وي که څه مینه محبت وي که څه پوهه مهارت وي عدالت وي لیاقت وي صداقت وي یا څه بله پیمانه وي، کوم چې ستا څه در سره وي، زه په هر معیار پوره یم بس په تله کې مې ځای کا، زه په هر معیار پوره یم بس په تله کې مې ځای کا. ازموینه زما وکړه امتحان زما نه واخله، که کامیاب شومه زما شه که ناکام شومه نو بله مو که راکړه. ډېر ښکلی. که ته دا ضمانت ناخلي او زما ضمانت ناخلي، نور کسان به درله درکم، خپل یاران به درله درکم، استادان به درله درکم، ادیبان به درله درکم، شاعران به درله درکم، عالمان به درله درکم، مینان به درله درکم. په ما هر سړی مین دی، زه په هر سړي مین یم، هر سړی مې ذمہوار دی، هر سړی درته تیار دی. بس د دې نه به قلار شو، د منت نه به قلار شو، ضمانت نه به قلار شو، چې په توت شو نو ونه شوه دا یاري زمانه نه شوه، دا یاران زمانه پاتې، دا زلپان زمانه پاتې، خاماران زمانه پاتې. خو جانانه بیا هم ژوند دی، خو جانانه بیا هم ژوند دی، خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي که دې ورانې دنیا پرېښوي، دې تمامې دنیا پرېښوي، بیا ته غږ شه زه به غوږ یم، بیا به بېرته تاله راشم، بیا زما امتحان واخله، که کامیاب شومه زما شه که ناکام شومه نو بله مو که راکړه. ډېر ښکلی. او هغه بله ورځ مې چې شینواري صاحب دغه شعر ویلی و د ذهین صاحب، هغه به درته ویم چې الف کې اتفاق دی والف سره الفت دی، الف کې اتفاق دی، الف کې اتفاق دی والف سره الفت دی، په ب کې بسم الله د تی جوړیږي برکت دی، د تی نه مې تارونه د آدم رباب ته جوړ کړل، د سی نه مې ثابته کړه رباب مو ثقافت دی. او که یو خوا فکر وکړو نو د جیم نه جنګ جوړیږي، که یو خوا فکر وکړو نو د جیم نه جنګ جوړیږي، که بل خوا فکر وکړو نو په جیم کې جمعیت دی، او په هی کې په حلاله په حرامه باندې نه یم،
پخې خمار یم دا لفظ خماریت دی د دال ټکي دردونه دښمنان راته راسپاري په زال کې ذوالجلال ایښی ملګرو لوی ذلت دی درې نه رقیبان راته هر لاره کې جوړیږي درې نه رقیبان راته هر لاره کې جوړیږي دیزې راته هر لاره کې جوړ کړی لوی زحمت دی په سیند کې سود سرور سازونه ټول سره یو ځای دي په سیند کې سود سرور سازونه ټول سره یو ځای دی او په شین کې د شاهه د شرابي شونډو شربت دی بس دی شینواری صاحب ډېر خوندور و مهرباني نو عجیبه خو دا د صلاحالدین چې الله ډېر ښایسته ما مخکې درته ذهن درکړی ډېر ښایسته بس هغه د اخذ میموري د ماشاءالله ډېره ټیټه میموري هم ښه ده مومن صاحب او بل د شعر ویلو انداز ماشاءالله زه خو داسې وایم چې خپله د کوم شاعر شعر چې دی ویو لکه بالخصوص د بغزاده دانش خپله به هم داسې ښایسته دی هغه که واوري وي چې دا زما شعر په کوم انداز ویل یعنې د شعر ویلو هغه صحیح حق ادا کوي بالکل او ډېر بس خوندور شعرونه خپله جوړوی شي خپله مې د یو شعر جوړ کړی و د هغه عادل خاموش خو به تاسو پېژنئ اشنا اوسئ ښه شاعر دی د هغه په طرحه باندې ما یو شعر لیکلی و هغه وایي چې ما چې د شرابو نه توبه وکړه تا ولې ساقي له ما ګیله وکړه نو همدغې باندې ما یو درې بیته نور لیکلي یو چې تا چې د شرابو نه توبه وکړه تا ولې ساقي له ما ګیله وکړه اوس په میقدې ته خامخا ورځم نن چې مې اشنا دغه واده وکړه سره مې ترې نظار شه چې پښتو کوي ښه ده چې لیلا مې پوښتنه وکړه او هر وخت به یې غږ راته په نوم کوو نن یې په مومن راته ناره وکړه هو دا مې خپل دی او صلاحالدینه زه داسې خبر شوی یم چې دا داسې طلایي خنجره لري ترنم مې هم کله ناکله ترنم خو دې کې رانه مه اخلئ سر جي یو وړوکی ترنم په دې به یې ور ختمه کړو او په دې به یې ختمو بیا به درته یو څو ټپې وکړم بس وې که زه صحیح ده او ډېر مومن صاحب ډېره طلایي خنجره لري یار د صفت محتاج نه دی په ګلابونو او تر چا شیندلی دي نه یاري د لرې او زه مزاکه د ګاونډۍ مثال د خوره په شانتې وینا ډېر ښکلی راز چې دواړه او سره لاړ شو یا به یاري شي او یا به دواړه خاورې شو نه پتا مې هره ګړی پرزو دی لاس می در کش کا غاړه خپلا او در کوما او کوری پکلی او کی معلوم دے دبام پسارے او کشمالی کرلی دینا او په سفر تلې در جګنا شم مرور نشي ز سلګو نیولې وما او ښکلي به بلاوي په جهان خدا سینا زه هم ډېر سینو مارمان خدا سینا ډېره ښایسته ډېر ښایسته او بس په ځوانۍ دې برکت شه بس ماشاءالله ولا ساعت مو تیر شو در سره مومن صاحب داسې مې اخذ مې وکړه چې په شعر باندې ښه غرق مې نه که نه هغه د ځینې اشعار یې که نه هغه د زړه د هغه څه تله راوځي که نه هغه بیا جدا اثر لري دا بعضې شعرونه سرجي ډېر زیات اثر لري لکه د بغزاده دانش هغه تشدد نظم چې کوم یو دی که نه هغه چې په اول ځل باندې ما واورېدو دوه ځل مې واورېدو او ډایرکټ هغه زما ذهن ته ښکته شو ما یاد مې شو ډېر او ډایرکټ بس زما نور کوشش نه دی کړی د یادولو یې از ما خپله یاد شوی دی هغه چې وایي چې دا چې سره وینه بهیږي او توده وینه بهیږي لر او بر مې په وطن کې پښتنه وینه بهیږي پېښور په وینو سور شو او تازه وینه بهیږي ګرانه بس کابل ته مزه نور راځه وینه بهیږي په ګناه مو خبر نه یو چې په څه باندې مو وژني چې په بدو کې یې مړ کړو که په ښه باندې مو وژني په جرګو کې یې راټول کړو په جرګه باندې مو وژني یو مېلمه کابل ته راغی په مېلمه باندې مو وژني نو ما په چا ګرمه وینه ډنډ شو په چا مړه وینه بهیږي او توده وینه بهیږي لر او بر مې په وطن کې پښتنه
پښتنه وینه بهیږي، پېښور په وینو سور شو او تازه وینه بهیږي، ګرانه بس کابل ته مزه نور راځه وینه بهیږي. نو دا شعر یې زما زړه ته ډېر ښکته شوی هو ډېره مننه. اکثره هغه هیوادوال چې په اروپایي او په غربي ټولنه کې ژوند کوي دی سره د خپلو بچو د آینده یا د مستقبل فکر وي چې زما بچي به په دغسې محیط په دغسې ټولنه کې ژوند کوي، خو طبیعي خبره ده چې دغه ټولنې او دغه محیط اثر به په دغه ماشومانو باندې وي. نو که چېرته تا سره د خپلو بچو دغسې غم وي راځه دا هیڅ فکر مه کوه. الحمدلله من قرآن کور اکاډمي جوړه کړې ده چې دا اوس موږ سره په لسګونو تعداد باندې الحمدلله ماشومان د روزنې لاندې دي. هغې لپاره موږ خپل کاریکورم او درسي مواد لرو چې په هغې کې دوی ته هم د مور و پلار حقوق، همدارنګه د معاشرې آداب، همدارنګه هغه د شریعت مخالف یا زموږ او ستاسو د افغاني کلتور او عنعناتو مخالف کومې خبرې چې دوی ته په مکتب یا په محیط کې ښودل کېږي هغه به انشاءالله دلته هر څه صفا کېږي. ته همدا ستا اولاد به انشاءالله داسې روزنه ورته موږ ورکوو چې آینده کې به فکر کوي دا ستا په غېږ کې لوی شوی. که غواړې خپل اولادونه په قرآن کور اکاډمي کې وروزې په دغه وټساپ نمبر همدا اوس ما سره رابطه کې شه، انشاءالله په یو میاشت کې دننه به ستاسو ته نتیجه مخامخ وي.